قدرمن لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. ملګري ملتونه وایي له افغانستان سره د 1 میلیارډ ډالرو اعلان شوې مرستې یوازې درېیمه برخه ترلاسه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او غوښتنه یې کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره د مرستې لپاره لاس په کار شي. انتونیو ګوتریش ویلي افغانستان په نړۍ کې په یو بشري ناورین بدلیدونکی دی. بلخوا ملګري ملتونه وایي د هغو مرستو له درېیمې برخې هم کمې مرستې ترلاسه شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره اعلان شوي دي. دا په تیرو څو ورځو کې په پرلپسې توګه څووم ځل دی چې نړیوال بنسټونه او د بشري مرستو رسونکي افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرداری ورکوي. ښاغلي ګوتریش په ټویټر پیغام کې د ژمي رانږدې کېدو ته په اشارې ویلي چې مسله د وخت ده او پکار ده چې له ژمي وړاندې خلکو د ژوند ژغورلو لپاره بیړنۍ مرستې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړۍ غږ کړی چې لاس په کار شي، د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ دې وکړي او اړمنو خلکو سره د مرستو لپاره د مالي ملاتړ وکړي. د نوموړي له دې خبردارۍ سره هم مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما یو بیان کې ویلي افغانستان له بسپنه ورکوونکو غواړي چې هغه مرستې ورواستوي چې دوی یې ژمنه کړې وه. پر ټویټر دې پیغام کې چې پرون خپور شوی ویل شوي چې ملګرو ملتونو یوازې په تیرو سپتمبر میاشت کې له 3 میلیونو زیاتو افغانانو سره د خوړو مرسته کړې ده. یونما ویلي چې تیره میاشت یې د بشري مرستو لپاره د 606 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې وه. مرستندویانو د 1 میلیارډ ډالرو ژمنه کړې، خو له دې ډلې تر اوسه له 300 میلیونو ډالرو هم کمې مرستې رسېدلې دي. یونما دې ټویټر پیغام په پای کې پر نړۍ غږ کړی چې راویښ شئ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي له دې خبرداری یو ورځ وړاندې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداری ورکړی و که سملاسي اقدامات ونه شي سږ ژمی به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخامخ شي. مسؤلین وایي داسې احتمال خطر شته چې ښایي د افغانستان نیمایي نفوس چې نږدې 22.8 میلیونه کسان کېږي د کافي خوړو نه خوندیتوب او له 15 کلنۍ د کم نږدې 3.2 میلیونه ماشومان له کم خوراکۍ سره مخامخ شي. بل لور د ماشومانو ملاتړ نړیوال سازمان مسؤلین وایي کابل کې ماشومان د لوږې لاس مري او د خوړو بېساري کموالی له کبله نږدې 14 میلیونه افغانان ماشومان لوږه ګالي. افغانستان چې یو غرنی هیواد دی، د ژمي موسم د واورو او سړې هوا له امله د یو زیات شمېر سیمو لارې بندیږي او مرستو رسول تر بل هر وخت ډېر ستونزمن وي. ژمی موسم کې کاري فرصتونه چې له وړاندې کم دي لا ډېر کمیږي. دوستانو خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.